د جولای 9 نیټه د ماښام شاوخوا 8 بجې دي چې د اسلام آباد ښار په زړه کې یوه لویه توطیه روانه ده. ظاهرا خلک نه پوهیږي چې دا چغې د چا دي. برید کوونکي او د هغوی ملاتړي په خپل پلان کې ځکه بریالي دي چې د ولسي وګړو په جامه کې سیمه یې وار له مخې کلابنده کړي او خلکو ته د ورنږدې کېدو اجازه هم نه ورکوي. دا ځل هدف 100% د ګیلمن وزیر ختمول دي، ځکه خو ګزار باید پر هغه ځای کې وشي چې د رغېدو امکان یې نه وي. خو چې کوم طرز دا وهل شوي دي عین هغه ځای ته وهل شوی دی چې ارمان و، هغه چې کوم ځای ته عثمان لګېدلی و، هغه چې په کوم ځای عارف لګېدلی و. لا هم ګیلمن وزیر په روغتون کې ژوندی و چې د پاکستان پولیسو اعلان وکړ چې آزاد خان دلاور او د هغه 10 نور ملګري د دې پیښې عاملین پیژندل شوي دي. خو اصلي پوښتنه دا ده چې دلاور ولې ونه نیول شو؟ خو آیا موږ به تش په شهادتونو راجمع کیږو او که نه د دې نه بغیر موږ ته د راجمع کېدو ضرورت شته؟ او ګرانو ملګرو، عجیبه خبره ده چې ګیلمن زخمي د مرګ جوبل دی، هغه خو د وطن نه بار علاج ته نشي تللی، ECL کې نوم دی او قاتل ښه په نره لاړو، FT نوم نشته. آزاد دا وړو دا ځوانان دا اوس په وطن کې نه دي، دا وطن نه ویستلی شوي دي. نو دونه تادې کې د دې کار کول بهر ویستل دا دونه پاور چا سره دی؟ داسې کسان چې هغه پولیس ته مطلوب شول، داسې کسان چې قانون ته مطلوب شول، داسې کسان د وطن نه بهر ویستل دونه زور دونه پاور چا سره دی؟ د پاکستان حکومت تر اوسه دغه پوښتنه نه ده ځواب کړې. پاکستاني رسنۍ هم په دې موضوع څه نه وایي او یا ښایي دا کیسه ورته جالبه نه برېښي. خو دې خوا افغانان یوه اونۍ کېږي چې د ګیلمن وزیر په ویر کې ناست دي. نن او پرون د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې په لویه کچه د ګیلمن وزیر لپاره غیبي جنازې ترسره شوې او له دې سربیره افغانانو په څو هیوادونو کې د پاکستان سفارت مخې ته هم د اعتراض په توګه راغونډ شوي وو. شهید ګیلمن څو میاشتې د دوی په پوځي زندان کې وه، په سپیو داړل شوی دی. نړۍ د ځواب ورکړي د دنیا په کوم ځای کې یو مشروع دولت په خپل زندان کې انسان په سپیو داړي، یوازې په دې ګناه باندې چې د حق خبره کوي. کم وحشت چې په ګیلمن په ژوند کې تېر شوی دی، که په یو انسان هغه رقم وحشت د هغه لسمه برخه تېر شي په دې غرب کې، هغه به 15 کاله په سایکوتراپیو ګرځي او د خپل ځان د ټراما علاج به کوي. تاسې هماغه ګیلمن چې له هغه زندانه راوتلی چې دی وایي په دیوالونو پورې د انسانانو ماغزه سریښو، هغه ګیلمن له هغه وروسته بیا بشاش ګوري، بیا هماغه انرژي، بیا هماغه خوشحالي، بیا هغه ټوکي. د لوی افغانستان ارمانجن او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر څوک دی؟ اصلي نوم یې حضرت نعیم دی او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي شورا غړی او له دې سربیره د منظور پښتین تر ټولو نږدې ملګری دی. وزیر اکثر په خپل انقلابي شعرونو کې د پښتنو پر وړاندې د شوي ظلمونو له کبله د پاکستان له حکومت نیوکې کولې او هڅه یې کوله چې د افغانانو په منځ کې شعوري ویښتیا پیدا شي. عمر یې ډېر کم خو شعرونه یې ډېر پاخه او هدفمند. زما بیتونه وو چې زه نه تارونه منم، نه یې دا پټک منم، نه د چا توره زور او نه د چا ټوپک منم، نه یې مایده د ډیورنډ، نه یې ګندمک منم، نه یې زنځیر پر تورخم، نه پر سپین بولدک منم، فقط یو لوی کور له کابل او تر ټک منم. دا خو په زور چا شو کولی، له خپل ځان یم زه، ګنې که هلته یم که دلته یو افغان یم زه. ګیلمن وزیر د جمعې په ورځ په خپل کلي کې خاورو ته وسپارل شو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي چې تر ګیلمن وزیر د هغه حماسي شعرونه خطرناک دي چې افغان نسل ته به پاتې کېږي. هغه نشانونه پاتې دي چې دوی پر سای تړلی و او په سپي یې خوړلی و.